د ولسمشر غني حوصله ختمه شو او ځانګړو ځواکونو ته یې زبردست امر کړی دا چې د نوموړي ترڅنګ منظور پښتین او امریکا څه ویلي او په مقابل کې طالبانو څه غبرګون ښودلی. دا هر څه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینا ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني ځانګړو ځواکونو ته ویلي خپلو عملیاتو ته شدت ورکړئ. ولسمشر غني د ځانګړو ځواکونو عمومي قومندان ته امر کړی چې د کابل په شمول ټولو ولایتونو کې خپلو پوځي عملیاتو ته شدت ورکړئ. هغه د 209 شاهین او 219 پامیر قلو اردوګانو قومندانانو ته د کورنیو چارو وزارت د کشف او جرایم عمومي رئیس او د ځانګړو ځواکونو عمومي قومندانان سره د خبرو پر مهال ویلي د سرحدونو په ځانګړي ډول د حیرتان او وقني بندرونو امنیت چې ځانګړی اقتصادي اهمیت لري کلیدي دی او باید پاملرنه ورته وشي. جمهور رئیس څرګنده کړې هغه عملیات چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري ترسره کیږي باید د نیول شوو ساحو او همداراز د بدخشان، تخار، کندوز او بغلان امنیت ته پاملرنه وشي او د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د ګډې هڅې ترسره شي. جمهور رئیس غني د عاشي د ښه کېدو تاسیساتو ته د پاملرنې پر وخت د ټپیانو درملنې او هغوی ته د لا زیاتو تعلیمي مرکزونو د جوړېدو په اړه ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تیرو څو ورځو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د دولت مخالفینو لخوا بې رحمانه وحشي بریدونه ترسره شول چې په ګڼ شمېر سره هیوادوال مو شهیدان او زخمیان شول. د دغو بریدونو مسؤلیت طالبانو رد کړ په داسې حال کې چې افغان حکومت تر ډیره د پرونیو بریدونو پړه پر طالبانو ورچوي. امریکا د لومړي ځل لپاره پر طالبانو او افغان حکومت دواړو غږ کړی چې په کابل او ننګرهار کې د وروستیو وحشتناکو بریدونو عاملین د خپلو اعمالو په سزا ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي پر ملکیانو هر ډول برید د بشري حقونو نقض دی او پر نوو زیږیدلو ماشومانو برید وحشت ګڼل کیږي. دغه بریدونه په هیواد دننه او بهر د ګڼو خلکو له جدي غبرګون سره مخ شوي چې له جملې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مشرانو منظور پښتون او محسن داوړ په کابل او ننګرهار کې د تیرې ورځې خونړي بریدونه غندلي دي. منظور پښتون په یو پیغام کې ویلي لسیزې تیرې شوې خو د افغان په خاوره جګړې ته د پای ټکی کېنښودل شو. هغه ټینګار کړی چې په افغانستان کې پر جنازه او روغتون تازه ترسره شوي بریدونه یوازې د غندلو نه دي بلکې په وینا یې چې نړیوال باید هغو ژمنو ته پام وکړي چې ویلي وو دغه هیواد کې به سوله تامینوي. د ولسمشر غني دغه امر ته وسلوالو طالبانو غبرګون ښودلی او ویلي دي چې محمد اشرف غني غواړي د جګړې تر چتر لاندې په واک کې پاتې شي. طالبانو خبرداری ورکړی دی چې دوی د هر ډول حالت لپاره تیاری لري او چمتو دي د خپلو سنګرونو او خلکو به دفاع او ساتنه وکړي. طالبانو که څه هم د تیرې ورځې 2 بریدونه غندلي خو افغان حکومت په مستقیم او غیر مستقیم د یادو بریدونو تر شا د طالبانو لاس بللی دی. ګرانو کتونکو تاسې د ولسمشر غني افغان ځواکونو ته پورته امر او د طالبانو په مقابل کې غبرګون څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو نظرونه په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینا یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ.